د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای پور چې ځنډنی سي خوردنی سي. وایي چې په پخوا وختو کې د یو چا پر یو نفر پور باندې و. د پور څښتن څو ځله خپل پور وغوښت، خو پوروړي به هر ځل ورته ویل چې پیسې نه لرم. ډېر وخت تیر سو، خو پوروړي بیا هم پیسې پیدا نه کړې. یو ورځ بیا د پور څښتن د پوروړي دروازه ور وټکوله. پوروړي چې له کوره راووت، نو د پور څښتن په درد ورته ویل بس ته، ډېر مې درته وکتل، نور صبر نسم کولی، نن به مې خامخا خپل پور راکوې. پوروړي نه پوهېدی چې څه وکړي. له یوې خوا د پور څښتن نه پرېښوده او له بلې خوا یې پیسې نه درلودې. اخر یې د پور خاوند ته وویل چې سمه ده، راځه پور دې درکم. هغه و چې پوروړي د مخه او د پور خاوند د شا له خوا ورپسې روان سو. تله 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 چې آخر د یوه لوی سیند غاړې ته ورسېدل. د پور څښتن وویل چې دلته څه کوې؟ پوروړي وویل پیسې را سره نسته او ته مې هم نه پسې پرېږدې. اوس غواړم ځان سیند ته واچوم چې له پوره دې بېغمه سم. له دې خبرې سره سم یې د سیند پر خوا منډه کړه. د پور خاوند چې دا حال ولید، نو په پوروړي پسې ور منډه کړه. تر لاس یې ټینګ ونیو او ورته ویې ویل وروره خیر دی، نیم پور به در پرېږدم، خو ځان سیند ته مه اچوه. پوروړي هم ورسره ومنله او دواړه بیرته د کلي پر خوا روان سول. په لاره کې د پور څښتن په آرام ورته ویل دا دی نیم پور خو مې در وپرېښود، اوس دا راته ووایه چې پاته نیم پور به مې کله راکوې. پوروړي کټ کټ وخندل او ویې ویل ته ولې دومره وارخطا یې؟ پاته نیم پور به دې هم دغسې ژر درکم لکه دا نیم نور چې مې درکړ. د پور خاوند چې د پوروړي خبره واورېده، نو ډېر ناهیلی سو. نور یې زړه ته نه لوېده چې پیسې دې په لاس ورسي. په خواشینۍ یې وویل پور چې ځنډنی سي خوردنی سي. یادونه: دا متل په کندهار او غزني ولایتونو کې ډېر ویل کېږي. کله چې پور وځنډېږي او یا پوروړی له پور څخه نټه یعنی انکار وکړي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې له ښاغلي محمد انور اندړ څخه اورېدلې ده. دی د غزني ولایت اندړو ولسوالۍ د پاینده کلي اوسېدونکی دی.